د اختر په ورځو کې د پلاستیکي وسلو د پلور بازار ګرم دی. له وسلو پلورونکو راتاو ماشومان په جګړیزه فضا کې رالوی سوي دي. د افغانستان په څیر په جګړه ځپلو هیوادونو کې ماشومان وسلو ته د لوبو د وسایلو په سترګه ګوري. وقتی که بچه خرج میدیم شعار میره پدرشان وقتی بیادرشان خرجی داد اونا رفته ولی رسم های زیادی مثل توپنچه پتاقه میگیره کتشان بازی میکنه ولی زیادی رسم اینم تو بچه هاست توپنچه هست که توپنچه بازی کرده میگرده دیگه اینم یک چیز هست داخل بزار مود شده دیگه. چی خریدی؟ توپنچه کردن تا برن یک راوز رفتیم دیگه جا نرفت. دا ماشومان د لوبو له وسلو داسې مهال استفاده کوي چې وسلو او تاوتریخوالي د افغانستان اکثره ولایتونه نامنه کړي دي او هره میاشت سلګونه تنه وژل کیږي.